ما نه نور دا پټ تله راتله نه کېږي. یا خو راپسې رشته راولېږه او یا مې پرېږده. څنګه دې پرېږدم؟ عجیبه خبره کې تا خو زه کنګال کړم. پوره 4 کاله مې ورته د سلو ایزې لوډې کړي. تا خدای تباه که نو ولې په هغې باندې ما خپل پلار سره خبرې کولې خو تا به مسکال وکړو او ما به درپسې رینګ وکړو. مسکالي خبره وره بس یو کال صبر وکړه که نه انشاءالله زما او ستا دا واده به کېږي. یو کال او نه که زه پلار بل چاته ورکړم نو بیا بل چاله دې ورکړي که نه نو انشاءالله تعالی ستا د میړه جنازه به د ډولۍ نه مخکې روانوي. ډېرې ډوزې مه وله. زه نور په دې ساده موبایل باندې ګزاره نه شم کولی. ما ته 50,000 روپۍ پیدا کړه چې زه پې ځان له ټچ موبایل والم. نه نو دا 50,000 روپۍ اوس زه د کم ځای نه راوړم. ما ته پته نشته چې دا هر ځینې راوړې. غلا وکړه خو ما له 50,000 روپۍ راکړه او زه ځمه ناوخته دی راباندې. خبره واوره ضروري زمونږ د خولې نه چې خبره وځي نو 18 منټه پکې تېر وي. ویم که تا باندې ما دویمه ښځه ونه کړه که نه نو زما نوم به شکورې نه شکورې. ښځه پکې لا څه شي؟ څنګه پکې ښځه څه شي؟ دا سنډل به ما پسې راګوزار کړی و. ویم قسمت یې ښه دی. دونه مې وډبوله دونه لکه د خر. د اخري ګزار مې په سنډل وکړو ستاسې بدقسمتي وه هغه راوتمبېدو ته مې په دقه زیبانې ولګېدو. خلک سنډل ته وویشتو واپس راغلو. واپس راوتمبېدو. سم کرکټ و. فیروزې یو کار نه کوې ته وګوره مړی جنۍ درته معلومه نه ده چې واده راله وکړي بل واده راله وکړي دویم نو دې پیله سره به څه کوي؟ پیله دي که نه بس نو اجازت به درکړي. واو د دې هغه نیکه به هم راله راکوي د ښځې به څه مجال چې زما په مخ کې به ټرت وکړي. په مزه وایه بل سنډل رانی شي. خبره وکړه یاره کارو شو نه یاره ولا ګبین ماما ما سره نمبر دی اوس ملاوم هغه سره یو جنۍ ده که نه؟ نه یاره او نو هغه ما ته ویلو که داسې سړی ملاو شو نو بس کولاو که که نه بېګاره لوټه کې پرېوتی او نو ډوب شوی نو لوټ فکر یې کار نه کوي. هلو ګبین ماما السلام علیکم پیروزه خبرې کوم. او جی او هغه چې تا ماله ویلي و که نه چې زما سره یوه جنۍ ده په سیند کې مې مونتې وه نو هغه دې واده کړی نه که شته؟ ښه شته مبارک شه مبارک شه تا ته نه ویم شکور ته ویم په سنډل نه شه نه دې ویشتې دا ښه نو ښه نیک سړی دی نیک خو یې که نه ښه نیک سړی دی. نو سبا به کوم ځای ته درشي؟ د برکلي هغه زړه لاره هغې ته به درشي نو دا به ومني که وبه نه مني؟ څه وایي ولې څه مانه تپوس 50,000 روپۍ که نه څه شی 50,000 روپۍ وار به کړو شپېته به وله ورکړو. وایي ما ته قبوله ده وایي زه به پیسې درکړم بس ته بېغمه شه سبا به دی د برکلي زړې لارې ته درشي. بابا الله دې آباد ساته. کار دې وشو زه در لاړم ته خوره سنډلونه. هلو پلوشي خبره وره ستا هغه 50,000 روپۍ کار وشو قسم دی بس داسې کار وکړه خبره وره ته راشه که نه او ستا ټچ موبایل ما وکړو
بس ته نورې خبرې پرېږده ته زه چې درته څه وایم که نه هغه وکړه ټیک ده او راشه اور خبره وره ستا د مور هغه بورکم ځان سره راوړه ټیک هلته راشه هغه کوزه لار نه ده هغې ته راشه الله په امان 500 روپیو پلوشي سړی را روان دی خبره وره بسې ته بلکل د ځان نه ساده جوړه کړه نو زه به څه ویم ته هېڅ څه مه وایه نور کار زما دی نو ما ویلې که نه چې د اواز نه دې ونه پېژني نه زه به سا بنده کړم که نه ته زما ایکټینګ ته ګوره چې زه څه کوم بس ته چپ سلام علیکم وعلیکم السلام ګبین ته یې او بچی ګبین زه یم زه فیروزي را لېږلی یم زه واده کول غواړم او زه ډېر ښه سړی یم او ډېر نیک سړی یم ښه سړی او نیکه مې نو بچی دا جینۍ هم ډېره نیکه ده دا اصل کې ما په سیند کې رانیولې وه او ډېره وړه وه او ډېره په مینه مې غټه کړه نو اوس چې کوم دی که نه نو زه وایم چې داسې سړي ته یې ورکړم چې ښه سړی صحیح نو بس ټیک ده خو ستا د جینۍ خوښه شوه او زما خوښه اوس ورېږه صبر وکړه د رښتې خبرې دي د جینۍ نه به تپوس کوو صحیح ده جینۍ ستا د سړی خوښ شو او بابا زما هم خوښ دی شرمېږي آخا مبارک دې شه مبارک شه د جینۍ هم خوښ شوې خو دې له به تا ته به فیروزي ویلې چې 500 روپۍ به ورکوي نو بس ورې کوو بس ځای چې ځو نکاح د خیره سره وتړو دا واله بچی های شکر دې خدایه چې وړه او غټه شوجا د واده م شوه پاسه چې ځو چې د خیره نکاح وتړو راځه راځئ مخکې شه ته مخکې شه نشه چې دا نور به څونه مخکې ځي نوره لاره خیر علي څه کوې څنګه فیروزي دا تاسو دلته څه کوئ اما بابا څه شو بابا دې ونه کتو سپین ږیری بابا نه نه دا زما د ترور لور ده د ډاکټر له مې بوتله زه نه یم خبر ده د بابا نه راځه شفقه ناوخته دی وی ماسکو دا خله مړه اوس په کلي کې خلک یې راومه یوې چومه دا څه شوه سترګې څه شوې څه وکړه بابا بوډا یا جنۍ د سکا